دی هیواد د شتمنیو په پالنه کوي ورته دی حق د یتیمانو په پوښتنه کوي د دې هر څه درنه سوال کیږي پوښتنه کیږي د دې جلال عزت ساته درنه غوښتنه کیږي د دې هر څه درنه سوال کیږي پوښتنه کیږي د دې جلال عزت ساته درنه غوښتنه کیږي درنه ترک شد افکارو بروزنه کوي. د امتحان پروسه دلته دوه ډوله ده. یو لکه څنګه چې مخکې جناب محترم رئیس صاحب تشریح کړه سوالونه ټول په کمپیوټر کې په ډیټابیس کې ثبت دي. په دغو سوالونو باندې دلته د اصلاحات اداري د محترمو مسؤلینو د خوړو درملو د ملي ادارې د متخصصینو سره یو ځای کار شوی او سوالونه جوړ شوي. د سوالونو بلکې بانک جوړ شوی، مشخص سوالونه هم نه دي جوړ شوي. دغه بانک څخه بیا ځینې سوالونه انتخاب شوي دي. هر څوک چې دلته امتحان ورکوي ټول سیستم برېښنایي ده یا الکترونیک ده. په کمپیوټر کې سوالونه دي، په کمپیوټر کې به جواب ورکول کیږي. آخري انټر چې وویل سو تا ته به خپله نتیجه مخته راسي چې ته کامیاب یې که ناکام یې. کله چې یو بس ته 1520 نفره کامیاب سول، له هغه نه وروسته لوړو نمرو ته کتل کیږي. د لوړو نمرو په اساس باندې څو نفره هغه اولې لوړې نمرې چې چا وړي هغه مخامخ انټرویو ته راغوښتل کیږي، له هغه سره مخامخ بحث کیږي، ځینې پوښتنې ترې کیږي. نو په انټرویو کې هم چې څوک پاس سول کامیاب سول هغه به دغه بس ته معرفي کیږي. چې ګورئ ځوانانو تاسې ډېر کوښښ وکئ ځانونه په اسلامي او دیني روحیه سنبال کړئ او د دې ترڅنګ په خپلو بخشونو کې باید دومره پرمختګ وکړي چې د دې بخش متخصص وګڼل شي، چې د دې بخش یو کادر وګڼل شي. دلته سند ترلاسه کول مهم نه دي. موږ ډېر خلک ولیدل حتی د ماسټري او پی ایچ ډي اسناد په لاس کې لري، خو چې کله انټرویو کې د سره کینی دوه خبرې نشي د سره کولی. یعنی دلته کاغذ نه ده مهم، دلته لیاقت او استعداد مهم ده. نو محترمو ځوانانو په خپلو مټو باندې زور راولئ، راځئ د دې هیواد د جوړېدو لپاره خپلې مټې راونغاړو. کوم څوک په دریم بس کې مقرر شوی ده رښتیا هم دی دغه دریم بس وړ ده او که چېرته دی باید پنځم بس ته ښکته کړی شي یا پرېښودلی شي په همدې بس کې او یا دته ارتقا ورکړلی شي دویم دریم. یعنې یوازې دغه رئیس په گزارش باندې اکتفا دلته ونه کړلی سوله، بلکې یو باکفایته کمیټه ور دپاره جوړه سوله تر څو هغوی دقیق ارزونه وکړي چې ګمارنې کومې شوي دي دا رښتیا هم شفاف او معیاري توګه باندې دي او که څه فرق پکې شته ده. نو دا یوه مرحله ده د امتحان چې دلته اخیستلی کېږي. هلته چې په کار باندې عملا شروع کوي پس له څو میاشتو نه هم دی له ارزونې نه وتلی نه ده، د امتحاني مرحله کې قرار لري. نو هلته هم د دوی تخصص ته هم کتلی کېږي او دغه رنګې تعهد ته هم کتلی کېږي. ما مخکې